چې صدق او رښتیاګویي او صفا اخلاص ولري په هر کار کې، ځکه هیڅ کار بې له رښتیا او بې له اخلاصه مخته نه سوی تللی. که رښتیا یو څوک ووایي نو هر انسان نه عقیده او اعتماد ورباندې کوي، او که درواغ ووایي هر چا باندې بې اعتماده کیږي. دې باره کې متفق علیه حدیث ده، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وفرمایل چې ان الصدق یهدي الی البر، دا رښتیا ویل دا انسان هدایتوي نیکې لارې ته. چې ته رښتیا ووایې، دا ستا رښتیا ویل تا برابري او سیده کوي نیکې او نیغې لارې ته. وان البر یهدي الی الجنه، او چې تا نیکي وکړله دا نیکي ستا بیا تا هدایت کوي برابري دی و جنت ته. وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا، یو انسان رښتیا وایي تر دې اندازې پورې چې د الله رب العالمین په نزد باندې دی رښتیاګویه او سچه انسان وشمارل سي. وان الکذب، او درواغ ویل یهدي الی الفجور وان الفجور یهدي الی النار، څوک چې درواغ وایي دا درواغ دی ټیله کوي او برابروي و ګناهونو ته، او ګناهونه انسان ټیل وهي او برابروي و اور ته د دوزخ. وان الرجل لا یکذب حتی یکتب عند الله کذابا، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی درواغ وایي تر دې اندازې پورې چې الله رب العالمین هغه درواغجن ولیکي، د ملایکو په ذریعه باندې ولیکل سي چې دا فلانی سړی دا درواغجن دی. او یقیني خبره هم دا ده، یو انسان چې ګناه کوي هغه به ضرور درواغ وایي. یو سړی غلا کوي، خلکو په مخ کې ویلی سي چې زه غلا کوم؟ نسي ویلی. که یو څوک راټینګ کې قسمونه هم پاخلي او ټینګیږي هم ورباندې، وهل کیږي هم، ټکول کیږي هم، آخر درجه یې دا ده چې دی په دنیا او آخرت دواړو کې بې عزته کیږي. یو سړی زنا کوي، خلکو په مخ کې ویلی سي چې ما کړې ده، خو نه وایي، درواغ وایي چې ما نه دی کړی، خو دغه درواغ سو. که چیرې دی رښتیا ووایي نو دی هیڅکله اعمال د بدي نسي کولی، ځکه که یو څوک وویني یا یو څوک معلومات په حاصل سي، کو د ده څه پوښتنه وکړي دی خو درواغ نسي ویلی، نو بیا به څنګه درته وایي چې یا ما نه دی کړی؟ نو دی په دې خاطر باندې شرمیږي او په دې خاطر باندې وهم لري او په دې خاطر باندې اضطراب په ده کې پیدا سو، نو دی ځکه درواغ نسي ویلی. نو چې درواغ یې ونه ویل ده بد کار ونه که، چې بد کار یې ونه که نو دی ته الله رب العالمین جنت ورکوي. بل حدیث امام مسلم ابو داود ذکر کړی ده، سهل ابن حنیف رضی الله عنه راوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش. نبی علیہ السلام فرمای چې که یو انسان په صدق دل د زړه په اخلاص باندې د الله رب العالمین څخه د شهادت غوښتنه وکړي، نو که دی په خپل بستر کې مړ سي هم الله د شهیدانو په درجه کې د حسابي. ولی د ده دا نیت او د ده دا صداقت او د ده دا اخلاص دغسې ده، نو شهادت چې اصلي شهیدي. بل حدیث ابي محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب روایت کوي، دا حدیث امام ترمذی او نسائی روایت کړی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه وایي ما حفظ کړه، یاد می کړه. څه می یاد کړي؟ نبی علیہ السلام څخه می دا یاد کړي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کم شی چې تا په شک کې اچي، کم شی چې تا په شبهه کې اچي دغه څخه اجتناب وکړه، ځکه تا ستا خپل زړه قاضي دی. ځکه چې فإن الصدق طمأنینة والکذب ریبة، رښتیا ویل دا د انسان په زړه کې اطمینان راولي، سکون پیدا کوي. رښتیا ویل سکون لري او درواغ ویل د انسان په زړه کې شک او شبهه او اضطراب او جنبش پیدا کوي. یقیني خبره ده، یو انسان چې رښتیا وایي هغه د چا په کیسه کې نه دی، ځکه وایي رښتیا خبره مې وکړه چې هر څوک په خبر سي که نه سي، خو دا خبره ده کما حقه په نفس الامر کې دا خبره داسې ده. یو سړی چې درواغ وایي
نو دی زړه خوري چې فلانی سړی په خبر نسی زما په دې درواغ باندې، فلانی سړی خبر نسی، فلانی کار باندې زما علم پیدا نه کی، بس د زړه خوړل کیش. دی همیشه په شک کی، دی همیشه خپل زړه خوري، دی همیشه په جنبش کی. او دا یقیني خبره ده چې د یو درواغ چې دی ویل د یو درواغ سره به 100 درواغ نورم وایه. ځکه چې ثابتوي به نو چې یو سړی درواغ وایي نو هغه به ثابتوي، نو د ثابتېدو دپاره به 99 نور درواغ وایي یا 101 درواغ نور به وایي چې دی به د خپل درواغ په ثابتوي. ځکه درواغ خو حقیقت نه لري، خو ځای نه نیسي، نو خلکو په زړه کې هغه سکون نه پیدا کېږي، خلک اطمینان نه په راځي، نو دی کوشش کوي د یو درواغ په ځای باندې 2-3 درواغ نورم وایي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې انسان رښتیا ووایي، په زړه کې سکوني، په زړه کې اطمیناني او په زړه کې آرامي وي. او درواغ ویل د انسان په زړه کې سکون نه پیدا کوي بلکې اضطراب پیدا کوي، جنبش پیدا کوي. دغه شانته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې یو سړی رالی نبی علیہ السلام ته او ویل ورته ویل چې یا رسول الله ما عمل الجنه، د جنت عمل څه شی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې الصدق اذا صدق العبد بر. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا رښتیا ویل دي. یو انسان چې رښتیا وایي نو دا نیکوکار وي، نیک کارونه به کوي. و اذا بر امنه، او چې کله دی نیکوکار سو دی به په امن کې وي د ټولو ګناهونو څخه، د ټولو سختیو څخه، د ټولو پریشانیو څخه دی به په امن کې وي. نو چې په امن کې سو دخل الجنه، نو دی په جنت کې به داخلي شي. چا مستاق ما تاسو ته ویل چې انسان درواغ ونه وایي هغه هیڅکله ګناه نشي کولی. قال یا رسول الله ما عمل النار، ای د الله رسوله هغه عمل راوشه چې په سبب د هغه عمل باندې انسان جهنم ته ځي. دا برکونه ولګوي. هغه عمل راوشه چې په سبب د هغه عمل باندې انسان جهنم ته ځي، هغه عمل راوشه. نبی علیہ السلام فرمایي چې الکذب اذا کذب العبد فجر. نبی علیہ السلام فرمایي هغه عمل چې تا جهنم ته اچي او جهنم ته دی وړي هغه درواغ ویل دي. یو انسان درواغ وایي 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 تر دې اندازې پوري چې دی بیا بدی کوي، دی غلط کارونه کوي، د الله نافرمانی کوي، خو چې د الله نافرمانی وکړله کفره، نو دی آخري دې ته مجبور سي چې کفر وکړي. و اذا کفر دخل یعنی ان النار، چې کله انسان کفر وکړي الله مو دې وساتي نو بیا الله تعالی جهنم ته داخلي. امام احمد روایت کړی نو حضرت معاذ ابن جبل فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل سو، نبی علیہ السلام حضرت معاذ ته وویل چې کله یمن ته استوي، نبی علیہ السلام حضرت معاذ ته وویل چې ما ته حضرت معاذ پوښتنه وغوښتنه وکړه چې یا رسول الله اوصني، زه خو یمن ته روان یم، ما ته وصیت وکړه چې زه څه کار وکړم. هر نیک انسان مخې ته ورتلل د سفر څخه مخکې او د هغې نه د دعا طلب کول او د هغې نه د سفر د اساني دپاره مطالبه د دعا کول او اجازت ځینې اخیستل او بیا هغه ته ویل چې ما ته وصیت وکړه، دا سنت دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، تخپل دین خالص د الله د رضا دپاره وګرځوه. که لمونځ کوې د الله د رضا دپاره، که زکات ورکوې د الله د رضا دپاره، که حج کوې د الله د رضا دپاره، که روژه نیسې د الله د رضا دپاره، که تلاوت کوې د الله د رضا دپاره، او که چاته پیسې ورکوې امداد کوې د الله د رضا دپاره، او چې هر عمل د یو څخه ونیسه تر لکه پورې تر کروړه پورې چې عمل کوې د نیکي د الله د رضا دپاره، د ځان د شهرت دپاره نه، د ابرو د عزت او د مرتبې د لوړوالي په خاطر باندې نه، بلکې د خالص د الله رضا مقصودی، دا تا ته کفایت کوي.
دا تا ته په دې کفایت کوي چې تا جنت ته داخل کی که څه هم کم وي دا به نه وایه چې یاره کم عمل مې وکړله نو دا به ما ته ګټه ونه کي کم عمل وکړه خو په اخلاص باندې وکړه تر هغه عمل ښه دی چې ته ډېر کوې او بې اخلاصه یې کوې او د ریا سره یې کوې یو معمولی مثال درکړم یو سړی 1 کروڑ روپۍ خلکو ته ورکوي په زکات د هغه نیت اراده د ریا وي چې خلک ما وپېژني خلک ما وویني چېرې فلاني سړی ډېر سخي دی او ډېر مالدار دی خلک تعلقات را سره جوړ کړي تصویران او سیلفي را سره وباسي چې یاره دا خو نو سرمایهدار د فلاني خان صاحب ده اراده یې بدله سوه ریا پکې راله 1 ذره اجر پکې نسته یو بل سړی دی هغه بیا 10 زره 20 زره روپۍ ورکوي چاته خو داسې طریقه سره یې ورکوي چې په راسته لاس یې ورکړي چپ نه یې ورباندې خبر په چپ لاس یې ورکړي راسته لاس نه یې ورباندې خبر الله رب العالمین په سبب د دغه عمل باندې چې اراده او نیت او ذهنیت او زړه خوله ټول د الله رضا وي جنت الله دې داخلي الله بهانه غواړي تاسو ته مې ډېر واقعي بیان کړي دي چې په سلهاو کلونو خلکو عبادتونه کړي دي آخر کافر د دنیا تللی او ډېر کم اعمال یو چا کړي د الله جنت ته بیولی الله بهانه غواړي ډېروالی بهانه چې څنګه تا جنت ته داخل دغه شانت ابي الدرداء رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام څخه روایت کړي وای الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ما ابتغي به وجه الله د الله رسول فرمایي ګوره دا د الله د پیغمبر حبیب صلی الله علیه وسلم قول دی هغه فرمایي چې دنیا ملعونه ده د الله د رحمت څخه لري ده دنیا په لعنت باندې اخته ده او کوم شی چې په دې دنیا کې ده دا هم په لعنت باندې اخته ده ځکه دا دنیا ته الله رب العالمین متاع ویلې ده قل متاع الدنیا قلیل آیت شریف کې راځي الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي چې ای پیغمبره خلکو ته وایي چې د دنیا متاع چې ده دا قلیل ده لږ ده دا دنیا دا نه ده چې خالی دا ستا صرف یو موټرګۍ یا یو بنګلګۍ یا یو کاروبار ته لري ټوله دنیا شرق غرب شمال جنوب جازونه ټینکونه اسلحې پیسې بینکونه ذخیرې د تیلو د ګیسو سره زر سپین زر لعل جواهر یواقیت مروارید دا ټول شیان دا ټوله دنیا ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین دنیا ته متاع ویلی ده یو مشهور عربي نحوي فرمایي چې زما سر په دې متاع باندې نه خلاصېدی نحوي و خو داسې قح عربی نو نزده نو یې زه ولاړم یو عربي ته دغه د صحرا خلکو ډېر ښه ژبه وي د دوی ژبه د هر شي څخه ساتل سوی کم چې په شهرونو کې زندگی کوي که فارسی وای فارسی صفانه ده که پښتو وای پښتو صفانه ده که اردو وای اردو صفانه ده خامخا چې اردو وای انګلیش په پکې ګډي پښتو وای فارسی په پکې ګډي فارسی وای پښتو په پکې ګډي کم چې د صحرا د علاقې خلک دي د هغه که پښتو دی که اردو دی که فارسی دی که هر شی دی ډیره صفا ده هغه بل شی نه پکې ګډي وای زه ولاړم صحرا علاقې ته بیا د بید مافې د ډوډۍ چې وخوړل سي د هغه نه چې کوم شان پاته سي مرداري دا په یو کڅوړه کې راتاو کړې وه یو کور والا نو بیا د بیادبي ډېر معاف سپی هغه یې واخیسته وتښتېده نو هغه عربي قح چې د صحراو هغه دا وویل چې سپی متاع واخیسته او منډه یې کړ سپی متاع یې واخیسته او منډه یې کړه نو وی بیا وروسته مې سره خلاص شو چې متاع په عربي کې دې ته وایي چې یو شی خوړل څوی پسمانده شی وي او هغه سپی وتښتې دې ته متاع وایي د سپي خوراک دې ته متاع وایي نو دا دنیا دغه څه شی ده مردار شی ده دنیا ملعونه ده چې څه شیان په دنیا کې دا هم ملعونه ده د الله د رحمت څخه لرې ده
الا مبتغي به وجه الله، مگر هغه عمل چې په کم ذریعه سره ته د الله د رضا طلب کوې. په دې کې دا نه معنی چې کم خلک سرمایه‌دار دي دا نو د الله څخه لرې ده، نه، هغه سرمایه‌دار چې د الله قوانین نه مني، د الله ضوابط نه مني، هغه بیا په خطر کې. او کم خلک سرمایه‌دار چې مال او دولت لري، د الله حقوق ادا کوي، منځ کوي، زکات ورکوي، حج کوي، تواضع لري، تکبر نه کوي، دا ډېر ښه خلک دي. تر مسکینانو خو دا ډېر ښه ده. ولې حدیث کې مو نه ده اورېدلی چې الید العلیا خیر من ید السفلا، لوړ لاس چې ده دا تر لاندې لاس ښه دی، یعنی د ورکولو والا لاس ښه دی تر دې چې ته لاندې لاس ونیسې چې راکړي. په دې کې به یو واقعه درته بیان کړم. اشرف علي تانوي رحمه الله یو واقعه ذکر کړې ده په خپل کتاب کې قصص الاولیاء کې. خواجه عبید الله احرار رحمت الله علیه ډېر غټ پیر و. علامه جامی د هغه سره مرید سوی دی. نو علامه جامی وایي چې ما کتابونه وکتې، په علم نحو کې مهارت لرم، په صرف کې مهارت لرم، په منطقو کې یو علم راځه نه دی پاتې. دا څنګه علم دی چې علم حالي ورته وایي؟ دا څنګه علم دی چې تصوف ورته وایي؟ دا علم دی چې علم التزکیه ورته وایي؟ دا علم ما سره نسته، دا به زه چیرې حاصلوم؟ روان سو د دې علم د طلب په خاطر باندې سفر کوي. چرالی یو ځای کې چې دربار دی، خواجه عبید الله احرار رحمت الله علیه دربار دی، چې ګوري خواجه عبید الله احرار رحمت الله علیه شاهانه لباس اغوستی ده، شاهانه خوراک کوي، شاهانه کور ده، شاهانه زندگی ده. نو علامه جامی رحمه الله یو شعر ویل په زړه کې، ولنه ان مرد است که دنیا دوست دارد، هغه انسان مرد نه دی چې دنیا سره مینه لري. دا شعر ویل بس روان سو. د شپې یو مسجد کې بیده دی، خوب ویني علامه جامی چې د قیامت میدان دی، یو سړی زه ټینګ د دې غاړې څه نیولی یم چې پیسې قرض مې درکړي راته رایه کړه. زه ورته وایم د قیامت میدان کې پیسې چیرې؟ خلک خو په کفن کې جیبونه نه لري چې پیسې کښېږدي او زه تا ته درکړم. وایي که لرې که نه لرې پیسې به خامخا راکوې، ورنه عمل صالح به راکوې راته، نیک اعمال. نیک اعمال خو هم نسي ورکول کېدی، خو ډېر ګران وي، ځکه کېدلی نسي نیک اعمال، پیسې هم نسته، اوس به څه کوم؟ علامه جامی وایي په خوب کې زه ډېر سخت پریشان یم. وایي چې کتل مې په سپین آس باندې خواجه عبید الله احرار رحمت الله علیه را روان دی. چرالی راته ودرېدی، وایي عبدالرحمن څه کیسه ده، ولې پریشانې؟ مال صاحب دغه سړی زه تر دې ګریوان نیولی یم او ما ته وایي پیسې راکړه، که نه عمل صالح نیک اعمال دې راکړه. ما سره نه پیسې شته نه عمل صالح نیک عمل ورکولی سم، څه وکړم؟ نو هغه سړي ته خواجه عبید الله احرار رحمت الله علیه وایي چې د ګریوان پرېږده راسه زه پیسې درکوم. وایي اخر زما ګریوان چې را خلاص کړي، لاس یې زما د ګریوانه ووتی. وایي زه ډېر خوشحال سوم او په یو دم راویښ سوم. چې راویښ سوم بس توبه مې وایسته چې د پیرانو په کارو زه کار نه لرم. وایي بیا اخر کې رالم خواجه عبید الله احرار رحمت الله علیه دربار ته چې د ده سره زه بیعت کوم. وایي چې زه ولیدم خواجه عبید الله احرار رحمت الله علیه راته وویل چې کوم شعر تا مخکې ویلي و په زړه کې هغه ووایه، اولیاء ته الله کشف ورکوي. وایي هغه شعر چې تا مخکې زمزمه کړی و هغه اوس ووایه. ما ورته ویل صاحب هیر مې دی. وایي ووایه، هیر دې نه دی، ووایه. مال صاحب هیر مې دی. باره راته ویل ول تا داسې شعر ویلی و چې نه آن مرد است که دنیا دوست دارد، هغه نر نه دی چې دنیا سره محبت لري. د خواجه صاحب ورته وایي چې تا خو نیم شعر ویلی ده، نیم بلم ورسره ضم که، نیم بلم ورسره ټچ که. دی ورته وایي چې صاحب نور نسم کولی چې ټچ یې کم ورسره. ول هغه نور به بیا زه درته وایم، تا نیم شعر ویلی ده، نیم شعر بیا دا دی اگر دارد برای دوست دارد، نه آن مرد است که دنیا دوست دارد، اگر دارد برای دوست دارد. وای نیم شعر دی ویلی ده، نیم پاته دی. نو که څوک دنیا لري د خپل دوست دپاره لري، د الله د رضا دپاره استعمالوي.
نو چې دا خبره علامه جامع واورېدی بس یې توبه وایستل ول صاحبه بس زه بیعت در سره کوم نور بس زه جنجال نه در سره کوم. علامه جامع غوندې شخصیت شرح جامع ډېر مشهور کتاب دی په نحوه کې طلبا یې وایي هغه د خواجه عبیدالله احرار رحمت الله علیه مرید دی. یو مفسر، یو محدث، یو مؤرخ، یو نحوی، یو صرفی هم داسې نه ده چې هغه په تصوف کې د یو شیخ نه د یو شیخ سره سلسله د بیعت نه داسې نه ده تیره سوې ګر سره. او زه په چلنج سره وایم په ټوله دنیا کې څوک داسې نسته په مفسرینو کې چې هغه صحیح مفسر وي او خلکو ته مقبول وي او هغه دی بیا بیعت نه یې کړي. نو په دې کې که بحث وکړم بیا خبره بله خواته راسځي. مطلب مې دا ده چې دغه دنیا چې کله انسان لري او د الله حق او د بندگانو ادا کوي نو دا دنیا بیا شه د حضرت عثمان رضی الله عنه دنیا درلوده، سلیمان علیه السلام دنیا درلوده، ډیر پیغمبرانو او ډیر اولیاء او ډیر صحابه کرامو دنیا درلوده. بد نه دي، البته هغه دنیا بد دی چې لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي، زکات نه ورکوي، فقیرانو سره نه میلاویږي، خلکو ته سپکه ګوري، کم یو چې فقیر او غریب وي هغه په کمه سترګه ته ورته ګوري او ورسره تکبر کوي، خلک دې په نظر کې نه، شراب خوري، کباب دي، رقصونه، زنا، هر بلا او آفت چې په دنیا کې هغه ته کوي. دغه دنیا بده ده. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له واقام الصلاه وايتاء الزکات مات والله عنه راض. ابن ماجه حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د دنیا څخه ولاړ سي پر اخلاص باندې خپل دین خالص د الله د رضا لپاره ګرځولي او په دې دین کې بل څوک شریک نه ګڼي. یو سړی لمونځ کوي په دې خاطر چې خلک مې ویني چې دا فلاني صوفي سړی دی، خو تا د دې سړي په دپاره لمونځ وکړي. یو سړی زکات ورکوي په دې خاطر چې یو سړی مې وویني نو تا خو د سړي په خاطر زکات ورکوي. نه بلکې خالص د الله د رضا دپاره او د الله د خوشنودي او د راضي کولو لپاره. و اقام الصلاه لمونځ کوي، برپا کوي، لمونځ 5 وخته کوي. و ایتاء الزکا او زکات ورکوي چې مالک ته نصابي او حولاني حول وي. مات والله عنه راض، چې کله انسان دغه اعمال وکړي او مړ سي او الله رب العالمین ځینې راضي بیا نو په قیامت په ورځ او په حشر و نشر کې او په قبر کې چې الله د چا څخه راضي نو تر دې بالا بل مسلمان څه غواړي. دغه شانته یو انسان چې کله نیک اعمال کوي نو په هغه په ځان کې حب فی الله او بغض فی الله راولي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه راوی دی، رسول الله مبارک فرمایي چې ان الله یقول یوم القیامه، الله رب العالمین د قیامت په ورځ وایي این المتحابون بجلالی، هغه کسان چیرې ده چې زما د عظمت په خاطر باندې یو بل سره محبت ساتل. د قیامت په ورځ الله تعالی وایي الیوم اظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی، نن ورځ د قیامت ورځ چې داسې سخته ګرمي ده او سخته حالات د اضطراب متحمل دی، په دغه ورځ باندې زه د عرش تر سایې لاندې دغه انسان ساتم چې په دغه ورځ کې زما د عرش د سایې نه بله سایه بیا نسته، بله سایه بیا وجود نه لري. نو یو انسان چې محبت کوي او د بل څه د الله د رضا په خاطر د دې ډېر لوی ثواب او اجر دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ان رجلا زار اخا له فی قریة اخرى، یو ملګری په بله قریه کې ولاړی د ملګري د پوښتنې په خاطر باندې، فارسل الله له على مدرجته ملکا، الله تبارک وتعالی د دې تلونکي په لاره باندې په دې گلی کې یو ملک او فرشته یې واستول. فلما اتى عليه قال اين تريد، چې کله ملایکه راله ودرېده او دا سړی تېرېدی په دې لاره باندې، د خپل ملګري پوښتنې انډوال پوښتنې ته حال پرسي ته ورتله، نو دا ملک ورته وایي چې چیرې ځې، چیرې اراده لرې؟ نو دا سړی ورته وایي چې اريد اخا لي في هذه القريه، په دې قریه کې زما یو ملګری دی، زما یو انډیوال دی، د هغې پوښتنې ته ځم. قال هل لك عليه من نعمه تربها، ورته وایي
هغه پتا یو نعمت کړی ده، هغه پتا یو شوالی کړی ده چې ته ورځې اوس د نعمت شکریا ادا کوې. ورنه صرف د دې دپاره غیر انی احببته فی الله، په دې خاطر چې زه د الله د رضا په خاطر ته د سره محبت ساتم، په دې خاطر ورغلی. قال فإني رسول الله الیک، دا فرشته ورته وایي زه د الله رب العالمین د خوا استول سوی یم تا ته، بأن الله قد احبک کما احببته فیک، الله رب العالمین ستا سره محبت ساتي په دې خاطر چې ته د دې ځوان سره او ته د دې ملګري سره محبت ساتي د الله د رضا په خاطر، الله ستا سره محبت ساتي. دغه شانت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي یو سړی نبی علیه السلام ته راغلی و یا رسول الله کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، ای د الله رسول فتوا راکه ستا فیصله څه ده؟ یو سړی د چا سره محبت لري، د یو قوم سره محبت لري، مثلا د صحابه کرامو سره یا د تابعینو سره یا د مفسرینو سره یا د محدثینو سره یا د اولیاءو سره یا د پیرانو سره یا د ساداتو سره یا د نیکو اشخاصو سره محبت و مینه ساتي او په هغه باندې نه هغه زمانه نه لاندې کړی، په هغه زمانه کې نه موجود سوی، په هغه زمانه کې نه په حیات سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المرء مع من احب، په قیامت په ورځ هغه انسان چې د چا سره محبت ساتي دغه سره به یو ځای. که یو سړی د کرکټ والا سره محبت ساتي د قیامت په ورځ به د کرکټ والا سره، یو سړی چې د فلمانو والا سره محبت ساتي د قیامت په ورځ دغه فلمانو والا سره وي، یو سړی چې د اولیاء او د پیرانو سره مینه محبت ساتي د اولیاء سره به په ورځ د قیامت، یو سړی چې د کفارو سره مینه محبت ساتي هغه به د کافرانو سره وي، یو سړی چې د الله رب العالمین د دوستانو د علماو د ساداتو د پیرانو د نیکو اشخاصو د مشایخو سره ارتباط او تعلق لري، د هغوی سره مینه لري، په ورځ د قیامت کې به الله رب العالمین دغه انسان دغه سره به یو ځای پورته کوي او یو ځای به صرف د محبت په خاطر. کنی دا بل سړی خو عمل دومره نه ده کړی چې د نیکانو خلکو ځای ته ورسیږي، خو د هغوی سره محبت لري. نبی علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین هغه هم ورسره یو ځای کوي. حضرت ابي ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې افضل الاعمال، په بل روایت کې راځي چې احب الاعمال، په بل روایت کې راځي چې افضل العلم الحب فی الله والبغض فی الله، په ټوله دنیا کې تر ټولو ښه عمل او په ټوله دنیا کې تر ټولو ښه علم هغه دا ده چې ته حب فی الله او بغض فی الله ولري، یعنی د الله رب العالمین په خاطر د چا سره مینه ساتل او د الله رب العالمین په خاطر د یو چا سره بغض ساتل. بل روایت کې معاذ ابن جبل فرمایي وای ما د نبی علیه الصلاة والسلام څخه واورېدل، هغه فرمایل چې الله تبارک وتعالی وفرمایل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبازلين في. دا روایت ابن حبان په خپل صحیح کې ذکر کړی ده او حاکم وایي چې صحیح الاسناد، دا حدیث صحیح ده. نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی وفرمایل چې زما په خاطر باندې چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مینه ساتي، یو مسلمان د بل مسلمان زما په خاطر باندې محفلونه جوړوي. اوس دغه محفل چې موږ تاسو سره غونډ یو دا هم د الله د رضا په خاطر ده چې تاسو راځئ چې څو خبرې د الله د دین واورئ، او زه په دې خاطر بیان درته کوم چې څه د الله د دین مسلې تاسو ته بیان کړم. دا هم د الله یا نور داسې محافل لکه محفل د میلاد شریف سو یا 12مه سو یا نور داسې محافل چې ته جوړې او غرض دې د الله د رضا خاطري، د الله د رضا په خاطر باندې محفل جوړې، او بل زما په خاطر الله رب العالمین فرمایي چې یو بل سره محبت کوي، محبت کوونکي خلک، او زما په خاطر د یو بل ته پیسې خرڅه کوي. یو نیک انسان دی ولیده پیسه دی خرڅه کړه، مسجد دی ولیده پیسه دی خرڅه کړه، یو مدرسه دی ولیده، یو یتیم دی ولیده، یو کونډه دی ولیده، د الله د رضا په خاطر دی پیسې خرڅې کړلې په هغه باندې. الله رب العالمین فرمایي چې کم انسانان چې زما په د رضا په خاطر او زما د رضا د حصول په خاطر باندې پیسه خرچه کوي، الله رب العالمین فرمایي چې زما محبت او زما رضا د دې ټولو خلکو سره ده. او د الله رب العالمین رضا د هغه کسانو سره ده چې څوک د الله د رضا په خاطر محفل جوړي او شرکت کوي، د الله د رضا په خاطر یو بل سره مینه لري، د الله د رضا په خاطر باندې یو بل ته خرچې کوي، دا د الله رب العالمین دوست او د الله رب العالمین ته نږدې او قریب خلک دي. بل حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي، روایت د بهقی دی، نبی علیہ السلام فرمایي لو ان عبدین تحابا لله واحد في المشرق واخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي كنت تحبه فيه.
نبی علیہ السلام فرمایي که یو دوه کسان مینه سره لري، یو دوه کسان محبت سره لري، یو دوه کسان الفت سره لري د الله د رضا په خاطر او د الله د مینې په خاطر او د الله رب العالمین د خوشنودي په خاطر باندې چې یو سړی نیک سړی د ته محبت ور سره لري، ته په مشرق کې او هغه په مغرب کې ده، خو الله رب العالمین په ورځ د قیامت کې تاسې دواړه سره یو ځای کوي او تا ته دا وایي چې په دنیا کې تا د ده سره مینه درلوده، محبت دې درلود، هغه دغه کس دی. دا الله تبارک وتعالی جمع کوي په ورځ د قیامت. نو یو بل سره مینه محبت ساتل د الله د رضا په خاطر باندې دا د الله رب العالمین یو د رضا یو سبب ده. ما تاسو ته مخکې ویل چې الله بهانه غواړي، نو کوشش کوو چې عمل قلیل وي که کثیر وي. ډیر داسې اعمال شته چې زموږ تاسو په نظرونو کې نه ښکاري، کمزوري ښکاري، کم ښکاري، لیکن د الله په نسبت باندې عظیم ده، د الله په نسبت باندې لوی کار ده، د الله په نسبت باندې هغه د ګناهونو د ختمېدلو د مټاولو ذریعه ده، د ګناهونو د ختمېدلو او د جنت ته د دخول او د جهنم څخه د ساتلو یو ذریعه ده. نو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.